محترم ورور ملا قتیبه پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک خپلې ښځې ته د غوسې په حالت کې وایي که تا دا کار وکړي ته به پر ده باندې د مور پر ځای او هغه کار وکړي، نو آیا په دې سره طلاق واقع کیږي که یا؟ محترم وروره مفتی رشید احمد صاحب په احسن الفتاوا کې فرمایي چې ښځې ته وویل که تا پلانی کار وکړي ته به پر ما باندې خور یې یا به مور یې، نو که هغه شرط پر ځای سوه ښځې هغه کار وکړي په دغه صورت کې وایي طلاق واقع کیږي. خلاصه دا چې مفتی رشید احمد صاحب په احسن الفتاوا کې فرمایي چې د تعلیق په صورت کې طلاق واقع کیږي که دا خبره تر یو کار پورې معلقه کړه، او که د تعلیق صورت نه و تنجیز و بیا طلاق نه واقع کیږي. خلاصه دا چې په دغه صورت کې یو طلاق باین واقع سوی دی، دا سړی دی بیرته په نوي نکاح سره نکاح ورسره وکړي. همدغه مسله په شامی 2 جلد 294 صفحه تبین الحقائق 3 جلد 4 صفحه کې بیان شوی ده. والله اعلم بالصواب.